السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل تصویرانو باندې دا رقم ته ښایسته ښایسته 3D ډیزاینونه ولګوئ. نو ملګرو، دغه تاسو په خپل موبایل کې کولی سئ. نو ډېره اسانه طریقه ده. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. میررلی بې نوم د ملګرو. نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم به تاسو راسئ، په ګیلري باندې به کلیک وکړئ او هر تصویر چې تاسو غواړئ چې جوړ یې کړئ، تاسو به هغه تصویر ور وښایاست. نو ګور ملګرو، زه راځم په فوټوز کې خپل تصویر ورښیم. نو تاسو هر تصویر جوړوئ، صرف تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ، هغه تصویر به تاسو ته چی سي خلاص سي. کله چې ګور ملګرو هغه تصویر تاسو ته خلاص سو، دغه رقم ګور ملګرو اوله تاسو ته افیکټسونه درکوي. هر رقم ته افیکټس تاسو په هغه تصویر باندې دروئ، هغه رقم ته افیکټس تاسو ورکولی سئ. دلته دی تاسو ته نور مختلف قسم افیکټسونه هم درکوي. نو هر افیکټس چې مو خوښ شو، په هغه افیکټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا دغه رقم ګوره په دې کې دلته نور افیکټسونه شته چې هر افیکټس تاسو غواړئ چې باندې ولګوئ، هغه تاسو په خپل تصویر باندې ډېر په اسانه طریقه سره چیز کولی سئ، درولی سئ. دغه رقم ګور ملګرو، بیا که تاسو کمپلیکس ته راسئ، په کمپلیکس کې هم افیکټسونه دي. هر رقم ته افیکټس غواړئ، هغه تاسو په خپل تصویرانو باندې چیز کولی سئ، درولی سئ. نو ګور ملګرو، دغه رقم بیا زه راځم 3D ډیزاین ته. په 3D ډیزاین کې یو ډیزاین په خپل تصویر باندې درومه. نو هر ډیزاین چې مو خوښ سو، صرف په هغه ډیزاین باندې تاسو کلیک وکړئ او هغه ډیزاین به تاسو په خپل تصویر باندې ودروئ. نو ګور ملګرو، زه دغه ډیزاین ورکومه. نو ګور ملګرو، زه په دغه ډیزاین کې خپل تصویر جوړومه. کله چې تاسو خپل تصویر په هر ډیزاین کې جوړ کړئ، بیا که تاسو غواړئ چې دغه سیو کړئ، نو د دې لپاره به ملګرو بیا تاسو راسئ، په ټیک مارک شان باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو راسئ، په سیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګور ملګرو تاسو په سیو بټن باندې کلیک وکړئ، دغه تصویر به ستاسو د موبایل په ګیلري کې چې سیو سي. نو ګور ملګرو، دغه تصویر به ستاسو لیدلی سئ چې دا دلته چې سو سیو سو. نو دغه رقم ته هر رقم ته افیکټس تاسو په خپل تصویرانو باندې درولی سئ. نو ملګرو، خدای دې وکړي چې ویډیو مې خوښ سوي وي. که مې ویډیو خوښ سوي وي، ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، که کومه ویډیو ته ضرورت لرئ، کومه پوښتنه لرئ، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاوي کو نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.